ګلبدین نایب په IPL لیګ کې د ډیلي لوبډلې سره د لوبېدو تړون وکړ. افغان ابدالیان سریلانکا ته ورسېدل. د نور احمد راشد او مرزي اړوند ګجرات لوبډله نن ماښام 6:30 بجې له ډیلي سره سیالي کوي. د مارکس ټاینز بهرني توپوهونکي چینای له ماتې سره مخ کړه. او پاکستان او نیوزیلینډ سبا د روان شل ورځ سیریز 4مه لوبه کوي. سلام د NS میډیا درنو مینوالو ستړي مشئ. ګلبدین نایب د ډیلي لوبډلې سره د لوبېدو تړون وکړ. د افغانستان ټول چاره لوبغاړی ګلبدین نایب په 2024 هند پریمیر لیګ کې د ډیلي لوبډلې واخیست او ممکن ډیر ژر به له دغې لوبډلې سره یوځای شي. نایب د افغانستان لپاره په 100 اننګزونو کې 1426 منډې کړي چې 50 114 څلوریزې او 83 پکې شامل دي. نوموړي په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې نوې منډې کړي او د بالینګ په برخه کې په نهایت اننګزونو کې د 1421 توپونو په کولو سره 1950 منډې ورکړي او 80 لوبغاړي آوټ کړي چې اکانومي 8.23 ده او یوازې یو ځلې په شل ورځو لوبو کې 4 لوبغاړي آوټ کړي. یاد دې وي چې نایب په هند پریمیر لیګ یا IPL کې د میچل مارش پر ځای له ډیلي لوبډلې سره د لوبېدو تړون کړی. افغان ابدالیان سریلانکا ته ورسېدل. افغان ابدالیان لوبډله د سریلانکا لیپ لوبډلې پر وړاندې د راتلونکي 15 ورځنیو سیالیو لپاره د یاد هیواد همنوټوټا ښار ته ورسېدل. افغان ابدالیان لوبډله به د روانې اپریل میاشتې په 28مه نیټه د یاد هیواد الیپ لوبډلې پر وړاندې په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د نور احمد راشد خان او مرزي اړوند ګجرات لوبډله به نن ماښام 6:30 بجې له ډیلي سره سیالي کوي. په تیره لوبه کې ګجرات 3 افغان لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکړی و چې راشد خان په 4 اورونو کې د 15 منډو په ورکړې سره 1 وایکټ، نور احمد په 4 اورونو کې د 20 منډو په ورکړې سره 1 وایکټ او مرزي بیا په 2 اورونو کې 14 منډې ورکړي. تمه کېږي چې ګجرات یو ځل بیا په 3 افغان لوبغاړو باور وکړي او لوبه کې وخت ورکړي. مارکس ټاینز بهرني توپوهونکي چینای له ماتې سره مخ کړه. هند پریمیر لیګ 9 لوبه د چینای او لکنو ترمنځ ترسره شوه. په سیالۍ کې چینای سوپر کینګز لوبډلې توپوهنه وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د کیک وایډ او شیوندوبي د ښې توپوهنې وروسته لکنو لوبډلې ته د 211 منډو هدف ورکړ. کیک وایډ د چینای لوبډلې په ګټه د 80 توپونو په لوبولو سره 108 منډې جوړې کړې چې 3 شپږیزې او 12 څلوریزې پکې شاملې وې. دوبي بیا په 22 توپونو 80 منډې وکړې چې 3 څلوریزې او 9 شپږیزې پکې شاملې وې. لکنو د چینای لوبډلې د هدف په تعقیب په 2مه پاڼۍ کې عالي توپوهنه وکړه. که څه هم پایل کې داسې معلومېده چې لکنو به له ماتې سره مخ شي، مګر د مارکس ټاین غوره توپوهنې دا هر څه غلط ثابت کړه. نوموړي په یوازې ځان چینای ته ماتې ورکړه. هغه د 83 توپونو په لوبولو سره 140 نسوځېدلې منډې وکړې چې 6 شپږیزې او 14 څلوریزې پکې شاملې وې. لکنو د چینای ټاکل شوی هدف د 19 اوور په 3م توپ پوره کړ او چینای ته یې په 6 وایکټو ماتې ورکړه. او د پای خبر موده چې پاکستان او نیوزیلینډ سبا د روان شل ورځ سیریز 4مه لوبه کوي. دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت ماښام 2 بجې پیل کیږي. له دې وړاندې پاکستان او نیوزیلینډ 10 شل ورځې لوبې کړي چې 2 نیوزیلینډ او 3 پاکستان ګټلي او په روان سیریز کې بیا لومړۍ لوبه د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې او پاتې 2 لوبې یوه پاکستان او یوه نیوزیلینډ ګټلې چې سبا ماښام 2 بجې 4مه سیالي ترسره کوي. نیوزیلینډ داسې مهال پاکستان سره روان سیریز ترسره کوي چې د یاد هیواد غوره او سپینر لوبغاړی د هند کورني لیګ یا IPL کې بوخت دی. له توجه مو نړۍ مننه. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.